کوم دعا او وظیفه چې خلک کوي کنه الله جل شانو طرف ته مکمل متوجي شي. د ذکر او د وظیفې دا مطلب نه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سل پیری به پوره کې، دا مطلب نه. سبحان الله مطلب دا دی چې الله جل شانو ته مکمل متوجه شه، تمام خلق هغه خپل سوچونه نه وباسه او ته بیا سبحان الله وایي، ګوره چې فائدې شته که نشته. او دغه شان ستا دعاګانې دي، که ته دعا کې چېرته دعا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله جل شانه د غافل زړه دعا نه قبلوي. الله جل شانه د غافل زړه دعا نه قبلوي. نو موږ صرف رټه لګولي، ما وبخي، زما مور پلار وبخي، زما استادان وبخي، نسته کې مې ترور د هغه وبخي، داسې وایي. دلته زموږ خادم دی هغه ناسي وایي تاسو استادان ډېر روانې، تاسو استادان ډېر روانې، زما چل شوی دعا هم داسې جوړه کړې چې ځان پکې خامخا رانه باسې. ما وبخي، زما مور پلار وبخي، زما استادان وبخي. نو ما ظالمه ما وبخي اول تا یادوم، بیا د هغې نه پس وایم چې زما مور پلار ستا مور پلار یادوم، د هغې نه پس سرته استادان راځي. دا کله چې دعا ته کې د الله جل شانو دعا دا مطلب نه دی چې تا به رټه لګولي او ته به هغه څیز کې نه. دعا او ذکر دا مطلب دی چې ته مکمل الله جل شانو طرف ته متوجه شې. که لاس چوته او الله جل شانو ته او که نه چوته، که تسبیح اړې او که نه اړې، که کاونټر اړې او که نه اړې، هغې ته بیا ضرورت نشته. د الله جل شانو طرف ته مکمل متوجه کېدل بیا چې ستا په زړه کې څه راځي، الله جل شانو انسان له هغه څیز ورکوي. ښه دعا او ذکر دا اصل د زړه څیز دی، دا ژبه خو صرف ترجماني کوي د هغې. صحیح ده، احتیاط کوه په دې څیز کې. خو د دې باوجود چېرته هغه څیز نه قبلېږي، د دې مطلب دا دی چې الله جل شانه دا څیز ستا دپاره په آخرت کې ذخیره کوي. د دې بیا دا مطلب وي. ښه صحیح ده. قیلوله د ماسپښین آرام کول، وایي دا چې څوک نه کوي دا شیطاني. داسې په حدیث کې شته؟ نه داسې نشته په حدیث کې. حدیث شریف کې داسې دي وایي قیلوله کوي ځکه چې شیطان قیلوله نه کوي. قیلوله کوي ځکه چې شیطان قیلوله نه کوي. مسند احمد کې روایت تقریبا په خوله کې چې د چا څوک لاړې راجمع کي او بیا هغه لاړې تیرې بار بار، نو دې سره روژه خرابېږي نه، مکروه کېږي. صرف ښه خوله کې لاړې راجمع کول او بیا اسکل. ماشوم په کارپټ باندې امتیاز وکړي، موږ په هغه په پوچې سره صفا کړو. په دغه کارپټ مونځ کېږي که نه، کم ځای باندې چې امتیاز یې کړي صرف هغه بې لمازه دی. په نور کارپټ چې کوم پاک ځای دی هغې باندې هغه کېږي مونځ کېږي. او دویمه خبره د دې صفایي طریقه دا نه ده چې پوچې پسې راکاږه. یا صفایي طریقه دا ده چې لاندې ټاټکې یا خانک کې ده بره پې اوبه واچوه 3 پیرې او 3 پیرې ومږه چې هغه لاندې وساسي، بس دا پاک شو. ښه صحیح ده. د خینې سره نکاح جایز که نه؟ که چېرته د هغې خور طلاقه شوي او دغه خورې ژوندۍ وي، او بلکل جایز. دوه خویندې په یو نکاح کې جمع کول ناروا ناجایز دي. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر سبحانك لا علم لنا الا انت. دا وایي چې کله عدالت کې خله وشي، خله دې ته وایي چې یو طلاق یې که نه، طلاق خو د ښځې د سړي د طرف نه وي. خله ډسلوکیشن ورته وایي، هغه د زنانه د طرف نه وي چې ما پرېږده، دا مهر دې واپس واله خو ما پرېږده، دې ته خله وایي. کله دا خله چې ده د عدالت په ذریعه سره کېږي، اکثر عدالت نه بغیر هم کولی شي. او که چېرته خله وشي نو بیا که ښځه او سړی هغه نکاح کوي، نه څنګه به کوي؟ ګوره دا خله نه وي، دا ډسلوکیشن، دا یو طلاق بایني. صحیح، یو طلاق باین مطلب یو طلاق شوی دی او دواړه د یو بل د نکاح نه جدا شوي دي، او صرف نکاح دیو کې بس کافي ده. صحیح ده، اسانه. هغې حلالې وغیره ته پکې ضرورت نشته. هغه په طلاق مغلظه کې کله چې 3 طلاق وشي هغې نه پس جی بالکل کولی عدت نه پس. صحیح ده، عدت په تیرې د هغې نه پس کولی. دا وایي چې چا ماله په مضاربت باندې پیسې راکړې وي چې ګټه ښه نیمه ځان له اله او نیمه ماله راکوه. هغه سړی مړ شو، د هغه رشته دارانو کې اوس اختلاف دی. یو وایي دا پیسې ماله را، بل وایي چې ماله را. نو دا د وارثانو حق دی.
څوک چې دغه وارثان جوړېږي بس هغې له ورکړه، ښه رشته دارو له مه ورکوه. وارثان چې څوک دغه بچي دغه ښځه چې پاتې شوي د هغې میراث چې پرې تقسیمېږي نو هغې خلکو له بیا ورکړي، ښه بار رشته دارو له نه. یو میلمه چې د چا کره لاړ شي او د هغه کور بجلي حراموي څه وایي نو په هغه میلمه باندې د هغه کور خوراک خوړل او څښل حرام دي که حلال څه وایي؟ ودرېږئ ویې وایه. جی 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 دا خبره بجلی حرامه ده، بجلی دې خبره باندې پوه شو. ګوره یو د هغه پیسې دي، د هغه رزق دی، یو هغه په غلا باندې بجلی راوستی، د غلا د بجلی د هغه په خوراک باندې اثر نشته، یوه خبره دا حل شوه. دویمه خبره هغه دا که دا انسان چېرته حرام خوري، د ده پیسې حرامي، سود خوري، چېرته د پوډرو کار کوي، چېرته جواري کوي، حرام کار کوي، حرام آمدنې حرامي، نو که تا ته پته وي چېرته چې دی د حرام کار کوي د هغه نه خوراک کول هم حرام دي، خو که تا ته پته نه او ته هلته ورشه مېلمه شوه خوراک دې وکړو ته نه ګناهګارېږي په دې باندې. اسانه ده که نه؟ اسانه ده. إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص وتحيي الموتى بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العظيم. دا آیتونه مبارکه پرون تاسو ته ما ابله شپه تذکره کړې وه چې ظاهرا خو د دې آیتونو نه معلومیږي چې دا د عیسی علیه السلام باندې احسانات تذکره ده، خو پټ په دې کې الله جل شانه یو لوی پیغام دلی دی چې پیغام هغه د دعوت طریقې کار دی چې دعوت په کله په ښه طریقه او په ښه شان سره هغه خلکو ته پیش کولی شي. دعوت په څنګه چلې دې ښه طریقه الله جل شانه هغه ښیي او د هغې دلایل مې ته ذکر کړي وو چې څنګه مونږ دا خبره د دې نه راوباسو چې دلته دا اصول د دعوت الله جل شانه ذکر کوي. دا خبره هم کړې وه. ښه دې ځای پورې هم خبره کړې وه چې وإذ علمتک الکتاب والحکمة والتوراة والانجیل. عیسی علیه السلام ته الله فرمایي تعالی مې د کتاب، تعالی مې حکمت، تعالی مې تورات او انجیل د دې ټولو علم تعلیم مې درکړو. مخکینی خبره خو مونږ دا کړې وه چې کوم سړی دعوت چلی نو دا دعوت والا به دی به جاهل نه وي، دی به عالم وي، دی به پوه وي. د کومې خبرې دعوت چې ورکوي دی به په هغه خبره باندې پوه وي. یوه خبره. دویمه خبره هغه د دې آیت مبارکه نه ثابتېږي، ډېره اهمه خبره ده چې په یو معاشره کې کم یو علم هغه د دین اسلام د دعوت لپاره یو سبب ګرځي نو هغه څیز زده کول پکاري. چې دین اسلام د کم څیز د وجې نه ترقي کوي که نه نو که هغه یو دنیوي علم هم دی خو هغه ضروري. ځکه که ته سوچو کې دې آیتونو مبارکو ته دې آیتونو مبارکو کې یو تذکره راغلی. تذکره ده چې الله جل شانه حضرت عیسی علیه السلام له انجیل ورکړو. انجیل د کتاب الله تعالی ورکړو عیسی علیه السلام. د انجیل سره سره د تورات څه ضرورت و، د انجیل سره د الکتاب چې ذکر کړی صحیفي یا مخکینی علم د هغې څه ضرورت یا د حکمت څه ضرورت و. بس په انجیل کې د هر څه موجود و که نه، څنګه چې زمونږ په قرآن مجید کې هر څیز موجود دی که موجود نه دی، دغه شان په انجیل کې هم د هغه زمانې هر څیز موجود و او د هغې باوجود د انجیل نه ماسیوه سیوایي څیزونه الله حضرت عیسی علیه السلام له ورکړل. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. انجیل خو د عیسی علیه السلام کتاب د نور دریو څه ضرورت و
نه پوهېږئ په دې خبرو. الله جل شانو دا خبره ما او تا ته ښیي په دې ایتونو مبارکو کې چې ته کله د دعوت کار کې که نه نو د قرآن او د حدیث دعوت په پیش کې خلکو ته، خو په داسې طریقه به یې پیش کې چې هغه طریقه د هغې د وجې د قرآن او د حدیث ته دعوت مضبوط شي. لکه یو سړي ساینس ویلی دی، ساینس په دونه مضبوط وي چې د قرآن او د حدیث دپاره د هغې دپاره یو دلیل دی د ساینس نه هم پیش کولی شي. عقلیات وي یو عقلي دلیل هم پیش کولی شي، نه راسې په دې باندې. فلکیات وي د فلکیاتو یو دلیل هم پیش کولی شي. کیمسټري وي د کیمیا یو دلیل هم پیش کولی شي. د طبیاتو یو دلیل هم پیش کولی شي. د حیاتیاتو یو دلیل هم پیش کولی شي. یا یو سړی هغه اکنامکس ویلي چې هغه د قرآن او حدیث بیانوي چې هغه اکنامکس چې کوم دي هغه راوړي او د قرآن او د حدیث د هغې سره یو کوي او دا وایي چې قرآن مجید نن سبا چې بهترین اصول د اکنامکس دي، د معیشت ته ښه کولو بهترین اصول انګریز هم وي او غیر انګریز هم وي، هغه الله جل شانو 1400 کاله مخکې ذکر کړي. قرآن دا وایي، حدیث دا وایي. دا خو زموږ ایمان دی چې بهترین او کامیاب ترین لار کوم یو کتاب ښیي قرآن مجید. دغه شانتې سیاست دی، سیاست دی نو صرف قرآن او حدیث که هغه ته زده کې او په دنیا کې چې کم خلک سیاسي لوبې کوي ته د هغې نه ناخبره نو تا ته به غټ مشکلات راځي په خپله زندګۍ کې. سیاست خو دین اسلام د دعوت د هغې یو ذریعه ده، نه پوهېږئ په دې باندې. سیاست د دین اسلام یو سبب دی، یو ذریعه دی د ابلاغ د دین اسلام. نو اوس که ته صرف د قرآن او د حدیث سیاست وی ټیک ته یو مکمل څیز دی ویلی دی، خو چې ته کله د دنیاوي ګورونه دنیاوي چالونه چې کم په دې زمانه کې ضروري دي چې د هغې سیاست نه نه خبر، تا ته به ډېر مشکلات راځي مخې ته. او ته به د خپل اخلاص د قرآن او د حدیث سیاست پیش کې، خلک به تا ته د دوکو سیاست پیش کوي، نو خراب به دي کي. څه به دي کي؟ خراب به دي. دا ګورونه به زده کې. عیسی علیه صلات وسلام ته خو الله انجیل ورکړی، خو دې نه مخکې ورته څه وایي؟ اذ علمتک الکتاب والحکمة والتورات، بیا وایي والانجیل. انجیل مې وروسته درکړی، اول مې ته نور علمونه ښودلي دي، نور څیزونه مې ته درکړي. نه رسې په دې باندې دې ته خیال کوه. ښه ګورئ نه تاسو هندوستان کې یو سکالر دی که نه، ډاکټر ذاکر نایک. ډاکټر ذاکر نایک تاسو ته پته شته د هغه په میډیا باندې دومره ویب سایټ دي په لکونو چې په دنیا کې د یو عالم نه مخکې چېرته داسې ویب سایټ وي نه به چېرته راشي. دومره ډېرې ویب سایټ دي د هغه، دومره کار کوي هغه د خپل طرفه. ولې تاسو ته پته شته دونه کامیاب ولې دی هغه؟ اختلافات په خپل ځای یاد ساتئ. ګورئ هسې نه بله بار لاړ شي ګډې وډې ونه وایي، د چا د خولې نه مې ګډې وډې واورېدې نو ویې پرېږدمه نه. څنګه خبر وکړم که هغه شانتې نشي پیش کولی، بیا زما خبره سره اورئ. زه یو څه ویم، زه یم سنګتره حلاله ده، خلک بار لاړ شي وایي چې سمساره حلاله ده. ما سنګتره ویلې، سمساره مې نه دی ویلې. نو خبره مې دا کوله چې واذا علمتک الکتاب والحکمة والتورات والانجیل، الله جل شانو ډېر یو لوی سبق ښیي په دې کې. خو د هغې سبق نه موږ محروم یو. ګورئ صرف قصې او قصو ډېر شوقیان یو. صحیح ده. اوس ته وروسته خیر د قصې کومه، تاسو له به مزه درکړي. واذا علمتک الکتاب والحکمة والتورات والانجیل. نو مطلب د دې ایتونو مبارکه او مقصد دا دی چې یاره د خپل دین اسلام د زده کړې سره سره ته داسې څیزونو زده کړه کوه چې ستا دین اسلام د هغې د ابلاغ د هغې د تبلیغ یو ښه مؤید ګرځي، په هغې کې معاوني د دین اسلام چې کوم دعوت ته چلی. اخوه واذ تخلق من الطین کهیئة الطیر باذنی. دلته یو دوه معجزې ذکر شوي دي. عیسی علیه السلام نه خلکو معجزه وغوښته. یاد ساتئ غټ سبق دی پکې. ښه معجزې خو تاسو ویلي، خو سبق ته وک کېده. عیسی علیه صلات وسلام ته خلک راغله، وایي که ته ډېر زیات تکړی په رښتیا پیغمبر یې که نه، وایي خټه راواله او د خټې نه مرغۍ په لاس کې جوړه کړه او بیا د دې نه د سمه مرغۍ جوړه شي، بس وایل وځوه چې بس یو ژوندی سیستي جوړ شي. هغه وایي ټیک ته، خاوره یې راواغسته، خټه یې کړه، یو شکل یې جوړ کړه، پوکې یې ورکړو، هغې ته پار وته. یو معجزه. دویمه معجزه وروسته را روانه ده. هغه دا چې واذ تخرج الموت باذنی، چې عیسی علیه صلات وسلام تا به څه کول چې تا له خلک راله، وایي که ته پیغمبر یې، زمونږ دا کم خلک مړه شوي دي دا راوباسه، دا کم خلک مړه دي که نه دا د قبر نه راوباسه، دا را ژوندي که مونږ به ستا نبوت ومنو.
عیسی علیه السلام مبارک راغی، عیسی علیه السلام یو قبر ته ودرېدو او ته قم باذن الله د هغه خپله طریقې کار مخکې مې ته په صورت آل عمران کې ویلو چې په کومه طریقه به راتلو، کوم عبادت به هلته د قبر خوا کې وکړو، بیا به دعا وغوښته. یو لوی ترتیب د عیسی علیه السلام اسم اعظم به وي او د هغې نه پس به بیا څه به وي؟ قم باذن الله. څه به وي؟ قم باذن الله. د الله په حکم سره راپورته شه. سړي به ځان د خاورو نه وڅنډو راپاوسېدو. ډېر خلک یې ژوندي کړي عیسی علیه السلام، خو اعتراض راغی په عیسی علیه السلام باندې. او عیسی علیه السلام باندې اعتراض وي ته پرونی بلوزني مړي را ژوندي کې، تازه تازه کار دی، تازه تازه مړي دي، دا را ژوندي کې چېرته زوړ مړی هغه را ژوندی کوي. ما ته زوړ قبر وښایه. 4,000 کاله مخکې د نوح علیه السلام زوی وفات شوی، سام بن نوح. دا واقع امام الوسی رحمت الله علیه په تفسیر روح المانی کې 2 نمبر جلد کې 169 صفحه باندې ذکر کړی، یو لوی تفسیر کړی بهترین. سورہ آل عمران هغه سام قبر ته ودرېدو عیسی علیه السلام چې आवाज یې ورته وکړو، سړی راپاس एकदम راپاس چې یو کتل د سر دا یو طرف ته یختې تک سپین شوي دي، د ګیرې دا یو طرف ته یختې سپین شوي، رنګ یې تک تور شوی. عیسی علیه السلام ورته وایي چې دا څنګه چل دی؟ 4,000 کاله مخکې چې کوم انسانان وفات شوي دي، ګوره یاد ساتئ ړومبي یخته چې د چا سپین شوي دا ابراهیم علیه السلام. څوک و؟ ابراهیم علیه السلام. د ابراهیم علیه السلام ړومبی یخته سپین شوي، د دې نه مخکې د چا یخته نه دي سپین شوي. د عیسی علیه السلام ته فرمایل ته خو د نوح علیه السلام بچي کې په ړومبي انبیاء کرامو کې د نوح علیه السلام نو ستا څنګه یخته سپین شو؟ ته خو د ابراهیم علیه السلام نه مخکې تېر شوی. او دویمه خبره د نوح علیه السلام بچي خو ډېر زیات ښکلي وو، ته دا تک تور شوی ولي؟ هغه ورته وایي وایي زما په مخکې چې دا کم توروالی تېني که نه، وایي د نن نه 4,000 کاله مخکې چې ملک الموت زما روح قبض کوه، په ما د زنکدن کومه سخته راغلې وه، هغې چې زما مخ تور کړی اوسه پورې ځای له نه دی راغلی. زنکدن سخت چې زما مخ تور کړی اوسه پورې ځای له نه دی راغلی. او دویم ته ما ته یخترې پسه سپین شو، نو یخته زما نه و سپین، دا ټیک ټاک و، تورو یختو کې زه وفات شوی یم. خو تا چې کله اواز وکړو لږ ساعت مخکې چې قم باذن الله، وایي ما من یره لکه قیامت ته په دې لږ ساعت کې زما دا نیم یخته سپین شو. الله جل شانو سورې مزمل کې فرمایي یوم یجعل الولدان شیبا، د قیامت آواز به داسې چې دا به ماشومان بوډاګان کي، ماشومان به څه کي؟ بوډاګان به کي. وایي دا په دې لږ ساعت کې ما سره دا چلو شو. ای دې قیسې ته څنګه متوجه ناستې؟ قیسې ته سم متوجه ناستې، نیمه کې فرېدمه وایي د خپل پلار په شان غوسناک دی. ما له غوسه نه راځي، ما له بیخي غوسه نه راځي. ښه نو سام بن نوح وي چې دا په لږ ساعت کې د یخته زما سپین شو. خیر مسله خو سرته ورسېد. دا 2 معجزې وي چې الله جل شانو چاله ورکړې وي. نور بحث نه کوو، سبق رانه دغه کېږي، ټایم ضایع کېږي. 2 معجزې الله جل شانو عیسی علیه السلام له دا مزید ورکړو چې یو معجزه څه وه چې هغه مرغۍ جوړول، هغه پاروتل، او دویم دا و چې مړي را ژوندي کول. دا معجزه وه د عیسی علیه السلام. دا 2 د دې 2 معجزو څه مطلب و؟ مقصد ولې الله دلته ذکر کوي؟ د دعوت په باب کې الله جل شانه د دې معجزو ذکر ولې کوي؟ مقصد د دې آیتونو مبارکو دا د 2 معجزو چې یاد ساته، کله چې ته د دین اسلام د دعوت کار کې، دین اسلام د ابلاغ کار کې، دین اسلام خلکو ته پیش کې، نه که چېرته د مخالف طرف نه تا ته چیلنجونه راځي، نو چیلنجونه به تسلیمې. چیلنج له مخې له ورځي، څه به کې مخې له ورځي، یېرېږي به نه. انسان بیا یوازې څوک هېڅ هم نشي کولی. که څه یې کولی شو ټوله دنیا د ابراهیم علیه السلام مخالفه شوې وه او یو ابراهیم علیه السلام ته نقصان نه رسو، داسې نه وه. اور هم ورته څه نه وي، بیا اور ورته څه نه وي. ولې یو دون لوی چیلنج ابراهیم علیه السلام، بیا اور ته هم براه راست حکم وشو چې یا نار کوني بردن وسلاما علی ابراهیم. تر و تازه زندگی تېره وښه مزیداره. د دې ایتونو مبارکو مقصد دا یو بل عجیبه او ناشنا خبره هغه دا ده چې مفسرینو حضراتو په دې لږ شانتې کلام کړی دی
چېر دا کومه مرغۍ حضرت عیسی علیه السلام جوړه کړې وه دا کومه مرغۍ وه. ډېر مفسرین حضرات په دې طرف باندې چې دا یې خاپیرک جوړ کړی و. څه خاپیرک پېژنې که نه یو توتکر کې چې ته په لاره باندې روان یې شو په خوا باندې تېر شي کله نه کله سړي دا پوزه مو وایي یختو سره مو لګي تور شانتي خېټه سپینې هغه نه هغې ته توتکر کې وایي بېل شه یو خاپیرک هغه وزر هم د غوښې که تاسو کتلي داسې کې هغې ته خاپیرک عربی که ته خفاش وایي. څه خفاش دا فصیح لغت دی. څوک ته خفاش هم وایي خفاش بیټ ورته وایي انګریزي موږ ته خاپیرک وایو. خفاش ورته ځکه وایي که نه خفش اصل کې هغه سړي ته وایي چې د مور نه داسې پیدا شي چې نظر یې کمزوری مور نه پیدا شي نظر یې کمزوری د هغې هم نظر نه لګي خیال یې ورته کړی نظر یې نه لګي. تاسو ته پته شته خاپیرک په 2 ټایمونو کې نظر لګي. بس وکې په 2 ټایمونو کې ټایم پوره شو. ها په 2 ټایمونو کې د خاپیرک نظر لګي. یو چې کله نور راخیږي یو چې نور غیبیږي یو چې نور راخیږي یو چې نور غیبیږي. په شپه کې هم نظر نه لګي په ورځ کې هم نظر نه لګي خو د شپې په هغه ورځو کې نظر لګي په کوم ورځو کې چې سپوږمۍ نه وي د شپې سپوږمۍ رڼا بس په رڼا کې د هغې دماغ کار نه کوي په رڼا کې سترګې کار نه کوي. د انسان دا سترګې دي که نه ساینس وایي چې دې کې 2 قسمه رګونه دي یو ته کونز وایي یو ته راډز وایي. راډز هغه رګونه دي چې هغه د شپې کار کوي په هغې کې چې ته کله راډز استعمالي ستا د سترګو نه سترګې ستا کلاوي مکمل په تیاره کې مې خیال کړي د انسان د سترګې مکمل کلاوي او په رڼا کې د سترګې کچې د ورځې کونز کار کوي. دا کونز د دې دپاره چې رنګونه معلوموي دا سور دی دا شین دی دا پلانکې دی پلانکې دا د کونز کار دی. یو راډز د شپې چې د انسان نظر کار کوي دغه نو خاپیرک استاذ دی چې کله رڼا د دماغ کار نه کوي سترګې کار نه کوي دماغ نه سوري داسې خپل عادت شوي که نه وایي دماغ یې کار نه کوي سترګې کار نه کوي خو په 2 وختونو کې سترګې کار کوي کله چې نور پرېوځي او کله چې نور هغه راخیږي لا راخته نه راخیږي په کوم ټایم په دغه وخت کې نظر کار کوي. د نور د پرېوتو د نور د راختو دا ټایم دا الله جل شانو د دپاره ډېر زبردست وخت مقرر کړی. اصل کې د خوراک ماشي دي ماشي د ماشي خوري او ماشي ټول نه زیات په 2 وختونو کې د نور د راختو ټایم او د نور د پرېوتو ټایم الله جل شانو د رزق بندوبست کړی نرسې په دې باندې. دا لومبی ایجادو د حضرت عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام دا لومبی جوړ کړی و. ښه عیسی علیه السلام ورته پوکې وکړې بیا روانو صحیح ده. دا خاپیرک نه دی خاپیرک د دې ډېر عجیبه صفتونه دي. دا په مرغو کې ناشنا مرغۍ ده دا مرغۍ نه ده یاد ساتئ دا یو ځناور دی الوتونکی ځناور دی مرغۍ نه ده ګورې دا ښه دا ځناور دی الوتونکی ځناور دی. وجه دا ده چې د دې ظالم غوږونه مې صحیح غوږونه یې مې ګوره ښه ناشنا کارونه غوږونه یې مې غاښونه یې مې د غاښونو سره بابز یې مې بوسمز تی مې زنانه و چې څنګه تی که نه تی مې او د دې سره عجیبه خبره دا ده چې په دې باندې هغه مرض هم راځي کوم چې په زنانو باندې راځي مینسز هیز ماهواري هغه بیماري په چا راځي په ده راځي. او بل عجیبه خبره دا ده چې بره تیمي او د هغې سره انډې مي صحیح انډې مي انډې اچوي نه انډې اچوي نه انډې یي څنګه چې ځناور وي. بل یو عجیبه خبره امام دمیری رحمت الله علیه امام دمیری الشافعي رحمت الله علیه خپل کتاب حیات الحیوان کې یو خبره ذکر کړې وي داسې خاندي لکه څنګه چې انسان خاندي. دا خاپیرک داسې خندا کوي که نه هغه څنګه چې انسان خندا کوي او دی عجیبه شی دی که نه بچي دی ځان سره په هوا ګرځوي او په روانه په هوا کې بچو له تیم ورکوي پی وله ورکوي. او عجیبه خبره دا ده سامان جنګي هم په هوا کوي سامان جنګي په هوا کوي کوروالی چې کوي که نه کوروالی په هوا کوي ښه جفتیتوب په څه کې کوي په هوا کې کوي. عجیبه صفات. یو خبره عجیبه ده ډېره تاسو ته وکړم ناشته هغه خبره دا ده کله چې دا خاپیرک تاسو خیال کړی که نه چې خلکو ورته خیال دې څه ځای پورې لاړ شي بیا یې سره وغورځېږي. دا چې عیسی علیه السلام جوړ کړی و داسې به و عیسی علیه السلام به پوکې و دی به والوتو چې خلکو سترګې به ته دې خوا شو را پرې به وتول. دا ولې داسې کېږي
په مرغو کې دا عجیبه مرغۍ ده لږه لاړه شي بیا را پرېوځي وجه دا ده دا د دې دپاره چې د الله په تخلیق کې او د بنده په تخلیق کې لږ فرق راشي چې د الله مخلوق چې دی هغه همیشه پاروزي او د دغه چونکې ایجاد د چا ده عیسی علیه صلات وسلام د الله جل شانو په حکم سره نو الله جل شانو پکې فرق سره واضح وکړو چې یاره د بنده چې کوم تخلیقي که نه هغه ناقص دی څه دی ناقص دی او کوم چې د الله تخلیقات دي هغه څه دي هغه مکمل دي یو عجیبه صفت چې دا د نورو مرغونو عمرونه هم سیوي د خاپیرک او قسمونه یې پکې مختلف قسمونه یې پکې څه ته خطاف وایي څه ته خشاف وایي څه ته خفاش وایي څه ته وطوات وایي قسم قسم په دې کې ځینې یو قسم پکې دا دی چې هغه کله دا چینار دا بوټی نه چینار دا دنګه ونه شي دې سره چې کله ولګي که نه د دې د پاڼې سره یا د شاخ سره एकदम ختمیږي هلاکیږي او طبي فواید ډېر عجیبه دي چې کوم پخواني علما کرامو او طبیبانو هغې ذکر کړي چې خلاصتاً درته بیانوم وایي چې دا خاپیرک نه دی خاپیرک د دې نه چې کله تیل وباسي که نه تیل د دې دا سر راوالي سر سر ته پرېږ او دا وټکې او دا بیا دغه نه چمبیلي ګلي ګنګس چې ورته وایي د هغې په تیلو کې واچې د هغې په تیلو کې د دې دا سر واچې میده کړی دي او دا هغه مرض هغه مریض پې مالش کوم چې د فالج مریض الله جل شانو فوراً ښه کوي الله جل شانو فوراً ښه کوي صحیح ده هلکه دا ټوټکې مه استعمالوئ دا خو تاسو سره ګپ لګوم ګورې کته صحیح ده اخو ورته وایم ما اوسې چې بیا تاسو په خاپیرکو پسې ګرځئ ښه یو بله خبره عجیبه ده وایي چې امام دمیری رحمت الله علیه په حیات الحیوان کې لیکلي کړی چې د دې دا زړه نه دی زړه د دې دا زړه چې راوباسي که نه زړه او دا زړه دا انسان ځان سره کیدي نو شهوات یې سیوا کیږي څه سیوا کیږي شهوات یې سیوا کیږي صحیح ده دا یو فایده ده د دې د اینه کې ډېر غټ کمال دی د دې دا اینه چې راوالي او په پیو کې مکس کړي څونه چې اینه یې دونه سره پی مکس کړي بالکل سیم ریشو حساب سیم ریشو برابر تناسب دا بهترین چیز دی وایي دا هم په فالج کې کار کوي او د دې دا چربي دا د زنانو دپاره ښیي چربي یو زنانه ده او د هغې اینه نه ودرېږي استحاضه سیوا شوې ده اینې نه ودرېږي نو هغه چې کله دې چربي استعمال کړي نو هغه اینې بندېږي بیا ښه د دې دا زړه په شان د دې دا جسم دی نه چې تیل وباسي د ده دا تریخې نه وي تریخې دا چې کله پوخ کې که نه او دا زنانه د ولادت ماشوم چې پیدا کېږي هغه وخت کې استعمال کړي نو هغه کم درد چې هغې ته مخاض وایي مخاض هغه درد ذه چې څه ته وایي پریګننسي کې چې کوم تکلیف وي زنانه ته نو هغه درد پې ختمیږي ښه پوهېږې په دې باندې هسې نه چې اوس په خاپیرک پسې ګرځي صحیح ده وایي چې دې دا بول نه بول دې دا ډکې میتیازي دې دا ډکې میتیازي د خارښت لپاره ډېر بهترین څیز دی دا کتابونو لیکلي دي هغه مسلې درته کوم صحیح ده استعمالوی مه صرف تا ته مې یو څو خلاصتاً یو څو خبرې بیان کړئ دې دپاره چې ته پوه شې ښه نه دا الله جل شانو چې فرمایي وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني چې حضرت عیسی علیه صلات وسلام هغه مرغۍ جوړه کړې وې پکې بوکې والی ډېر مفسرین حضرات په دې باندې چې دا هغه خفاش دی هغه بیټ چې دی هغه خاپیرک چې ورته مونږ وایو چمګادړ هغه څیز دی ښه او مقصد د دې آیتونو مبارکو مې دلته ذکر کو بیا خو الله جل شانو فرمایي وتبرئ الاکمه والابرص باذني او تا به خلق جوړول د الله جل شانو په حکم سره هغه مرضونه به دې جوړول چې هغه مرضونه لا علاج مرضونه لا علاج مرضونه چې یو څو اکمه کمها اول چې برس بس برګي ته وایي چې د هغې اوسه پورې چاله علاج نه ورسي که علاج چاله ورتلی چېرته علاج وي د زرداري لور به کړی وی چا به کړی زرداري لور به کړی وی چې اوسه پورې ولې چل نه ورسي دا برګیا به څنګه ټیک کوو صحیح ده عیسی علیه صلات وسلام هغه به عیسی علیه السلام او دغه شانتي عیسی علیه صلات وسلام به کوم مریض چې هغه به د مور نه پیدا وړون به پیدا هغه به هم د هغې لپاره به عیسی علیه صلات وسلام یو دعا وي تاسو هم بیا یاده کې وایه ښه ځکه چې په دې کې به بیا ریکارډ کېږي صحیح ده بیا دې نه ځان له یاده کې ما پسې رانه شي چې دا راته لګولي کا صحیح ده سخته غوسه راځي په تعویض او په ساخت او په دې څیزونو په لیکلو باندې صحیح ده عیسی علیه صلات وسلام
ابدا دعا وی اللهم انت اله من في السماء واله من في الارض لا اله فيهما غيرك وانت جبار من في السماء وجبار من في الارض لا جبار فيهما غيرك وانت مالك من في السماء ومالك من في الارض لا مالك فيهما غيرك قدرتك في الارض كقدرتك في السماء وسلطانك في الارض كسلطانك في السماء اسالك باسمك الكريم ووجهك المنير وملكك القديم انك على كل شيء قدير. پدې باندې عیسی علیه الصلاۃ والسلام د دې برس د دې برګي او د دې ړونوالي 50,000 مریضانو ته شفا ورکړې وه. څومره مریضانو ته؟ 50,000. صحیح ده. او ما چې دا دعا کله مې ویلې ده څوک مې پې دم کړي دي چېرته هغه باندې هغه بیماري بیا نه ده راغلې. صحیح ده. بس دا عیسی علیه الصلاۃ والسلام زه بیا په دې ایت مبارک کې خبرې پاتې شوې څه مقاصدو کې خبرې پاتې شوې هغه بیا وکړو. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله